له دریو ورځو اوږدو ناستو او اساسو خبرو اترو هوکړو او ژمنو وروسته ټول څه اخر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه 9 ټکو باندې ختم شول. د خدای لپاره دا سړی نشي کولای په واک کې پاتې شي. د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې بایدن په کلکه د خپلو ټکو او خبرو دفاع وکړه، خو خپله اراده یې روښانه کړه. زه له خپلو خبرو نه پر شا کېږم. د مسلې حقیقت دا دی چې ما هغه اخلاقي قهر ښکاره کاوه چې ما د پوټین د چلند او د دې سړي د عملونو په اړه احساس کاوه. دا وحشت دی چې په اوکراین کې یوازې نیمایي ماشومان ورسره مخ دي او زه له دې کورنیو سره تر لیدو وروسته راغلی یم. زه غواړم دا روښانه کړم چې نه خو هغه وخت او نه هم اوس په خپلې پالیسۍ کې کوم بدلون بیانوم. ما هغه اخلاقي غوسه څرګنده کړه چې زه یې احساسوم او زه د هغې لپاره هیڅ بخښنه نه غواړم. خو څېړونکي وایي دا د امریکا د پالیسۍ لپاره یوه خطرناکه خبره ده. دا په حقیقت کې بد شکونه تاییدوي چې امریکا واقعا په نړیوالو چارو کې څه غواړي. زه فکر کوم د نړۍ د نورو هیوادونو غبرګونونو ته په پام سره دا واضح ده چې تبصره ناخوښه وه. موږ یقینا د نورو یورپي ملګرو غبرګون ولید چې روښانه یې کړه چې امریکا باید دا ډول د تاوتریخوالي ژبه ونه کاروي. ولسمشر بایدن وویل هغه په پولند کې د اوکراین د کډوالو په لیدو خواشینی و، خو ټینګار یې وکړ چې هغه پوټین ته د رژیم د بدلون ګواښ نه کوي. دا یوازې زما غوسه څرګندوي. هغه باید په واک کې پاتې نه سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بد خلک باید بدو کارونو ته دوام ورنه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ د پوټین د واک ختمولو لپاره بنسټیزه پالیسي لرو. لیون ارون چې په امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې یو څېړونکی دی وایي ولسمشر پوټین به دا مهال دې خبرو ته اهمیت نه ورکوي. پوټین لوی سړی دی. په یاد ولرئ چې هغه یو قاتل هم بلل شوی و، خو بیا هم دوی یو بل ته خندل او لاسونه یې سر ورکول. زه باور لرم په اوږد مهال کې زه فکر نه کوم دا به هیڅ کوم خنډ پیښ کړي، خو که اوس دا ووایو چې هغه به دا هیر کړي، نه، البته هغه به دا نه هیروي او هغه به خامخا هڅه وکړي چې په یو ډول بیرته د بایدن ځواب ووایي، که هغه د یو بیان په ترڅ کې وي او که د یو ډول پالیسۍ په شکل کې وي. ارون وایي امکان نه لري چې پوټین په دې وحشیانه شخړه کې کوم چې اوس 2 میاشتې ته وغځېد خپله تګلاره بدله کړي. د دوشنبې په ورځ د روسیې دولتي ټلویزیون د مارچ په 14 د روسیې د بمبارۍ له امله په جنوبي ښار ماریوپول کې ویجاړ شوي تیاتر دننه ویډیوګانې خپرې کړي دي. هلته میشتو ملکي وګړو وویل چې دوی د ودانۍ پر سر کې یو سپین بیرغ تړلی و او د ماشومانو کلمه یې په لویو سپینو لیکو کې رنګ کړې وه چې له بهر څخه څرګندېده. خو اوکرایني چارواکي اټکل کوي چې په دغه برید کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي دي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.